طالبانو څنګه د پاکستان املا ماته کړه او له ایران سره یې کومه ملګرتیا شروع کړه. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د سوداګرۍ خونه افغانستان ته 50 سلنه سوداګریز توکي له ایران راځي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان ته شاوخوا 50 سلنه سوداګریز توکي د ایران له لارې راواردیږي. وروسته له هغه چې د ایران د سویلي خراسان د ګمرک عمومي مدیر وویل چې له دې لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو ترانزیت 3 برابره زیات شوی. ورسره جوخت د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو هم وویل چې له 1402 کال راهیسې د افغانستان تر نیمایي زیات واردات د ایران د چابهار او آباد بندر له لارې کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې پاکستان له ترانزیتي لارو افغانستان ته د توکو واردات تر 80 سلنې کم شوي او په مقابل کې د ایران له ترانزیتي لارو د توکو واردات تر 50 سلنو لوړ شوي دي. بلخوا له پاکستان نه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو دویم پړاو په نږدې کېدو سره دغه هیواد کې میشت افغانان له خپله برخلیکه وضعیته شکایت کوي. په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد د حکومت د لوډ سپیکرونو له لارې یوې نوي کمپاین پیل کړی او له هغوی غوښتي دي چې ژر تر ژره له پاکستان څخه ووځي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.